बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम तरल मुअमिनीन वल मुअमिनाति यस्आ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। व अयज़न क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी मक़ामिन आख़र साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावाति व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाइ वल अर्दि उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। व अयज़न क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी मक़ामिन आख़र वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ज़वाता अफ़नान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़ीहिमा ऐनान तजरियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अम्मा बाद अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अम्मा बाद हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमीन। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल अमीन। वाजिबुल क़दर हज़रात उलमाए किराम और बिलखुसूस हागा मेलमाना चे हागुई अक्सर द हरी जुमे दपारा दरातलो कोशिश कई दसो वजूहातो न अगुई पातिश द हगी मलगुरुम डेरा शुक्रिया अदा कऊ। ज़ुमंग उस्ताद से दा दीनी दरसगाह व मदरसा दारुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रूहानी दरसगाह दा और दगा ताल्लुक दे ज़ुमंग उस्ताद से दो टोलू अल्लाह जल्ल जलालुहु द ख़ुबल रज़ा द हासिलवल ज़रिया गर्ज़ी। ज़का ज़ुमंग उस्ताद से दुनिया दगा ताल्लुक दा पे यौले उम्मीद बांध बेना दे और हागा उम्मीद ज़मुंग अदा दे
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. جنتنا او رسیدل جنتونو تا دا د الله فضل دی. بعض خلق د هغوی خپل یو سوچ او فکری و یاره موږ په جنت سکو، موږ ته د الله جل جلاله دیدار پکار دی. نو زه یو خبره کوم او دا زمونږ د استادانو خبره ده چې د الله رب العالمین دیدار نصیب کیږي په جنت کې. جنت نه بار خو نه نصیب کیږي. که یو سړی وایي چې زه دې بارم او جنت کې د جنت نه او د الله دیدار او دا خو صحیح نه ده. د الله دیدار به نصیب کیږي جنتیانو ته په جنت کې ان شاء الله. او دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده. نو بعض خلق شاعران وی یا دغه وی نو هغوی ته احتیاط پکار دی، بې احتیاطه خبره نه پکار دی، الله ناراضه کیږي. نو زمونږ استاد سے امید دی ان شاء الله جنت ته بزو ان شاء الله. بیا جنت په درجاتو باندې تقسیم دی محترم. چاته به الله جل جلاله په جنت کې یو مقام ورکی، هغه په خپل سره کې وایي چې زمانه بلوي مقام د چاوي. دا په ټولو جنتیانو کې ادنا نه ادنا جنتی مقام وي. داغي وسعت د ځمکې الله ذکر کوي، طول او عرض الله ذکر کوي، او د خپل شیخ او د استاد د قول مطابق هغه مبارک به فرمایل چې دلته الله فرمایي وجنت عرضها كعرض السماء والارض. وی دا خو الله جل جلاله انسانانو سره د انسانانو په ذهن کې خبره کوي چې د انسان سوچ دا دی چې دا جنت به دومره لوی چې د ځمکې نه واله تر اسمانه پورې اوږد وي، غټ وي او دومره پلن وي. دا خو نو د انسان په ذهن کې د دې نه بیا څه نور لوی نشته. خو د الله جل جلاله کلام حکیمانه دی. الله خپل بندګانو ته وایي جنت مې درته تیار کړی. جنت وجنت عرضها كعرض السماء اعدت للذين آمنوا. ودا جنت تیار شوی د پاره د چا؟ د مؤمنانو. د چا د پاره؟ مؤمنانو د پاره. اوس د مؤمن ان شاء الله خبره وکاو لګا. او وجه دا چې دا زمونږه جمعه الوداع ده. د جمعه الوداع په مناسبت باندې دینه بعد ان شاء الله سبا د اختر ورځ ده. نو په دې بنا باندې سو خبر استاسو دوران دي عرض کوم چې جنت د چا ځای دی. جنت دا ان شاء الله د استاسو ځای دی ان شاء الله. موږ تاسو ټول بزو جنت ته ان شاء الله. مسلمانانو الحمدلله او دا مو عقیده ده چې د الله رب العالمین ما سوا بل داسې څوک نشته چې هغه چاته جنت ورکړي. او که د دنیا جنت څوک چاته جوړی نو یا به چت سورې کیږي، یا به پکې بجلی شاټ کیږي، یا به پکې اور بلیږي. د الله رب العالمین په جنتونو کې اور بلیدل نشتا، بجلی شاټي پکې نشتا. الله رب العالمین به د ورځې د جنت هر یو رڼا ته خپل رنگ ورکوي ان شاء الله. تاسې کله دي محلاتو ته لاړ شئ، د دې خلقو هوټلو ته لاړ شئ، دغه ته لاړ شئ، نو ګورئ تاسې شنه او سره او زیړ او مختلف رنګونه به وي. خو ګوره دا ټول رنګونه ختمیدونکي هم وي، خرابېدونکي هم وي. د جنت رنگ به ورځ په ورځ باندې ښایسته کېږي. د جنت رنگ به ورځ په ورځ باندې نوی رنگ اختیاروي. د جنت په دیوالونو کې به ان شاء الله محبوب مبارک میں صحابہ ہوتا یو ځلې تقریر کولو، ټول وایي صلی الله علیه وسلم. محبوب مبارک میں تقریر کوي صحابہ کرام ہوتا، اے زما صحابہ کرام و رہی اللہ رب العالمین بیو جنتی تو اے جنتی سوار، جنتی سوار
دی بوی یا الہ العالمین دنیا کے زما دوستانو دنیا کی زما ملگریو زما ور سر تعلقو تپوس پتے نوشی ستا دوستان سوک دی اور تبوی زما دوست پلان کے بین پلان کے د پلان کی زوئے بیا بورتوی بل دوست سوک دے دی بوی پلان کے بین پلان کے بے بتپوس کی گی ستاپ دوستانو کی پلان کے دوست موتا پہ جندو کنا اس در نہیل وی دا جنتی بتبسم کیا الہ العالمین یا اللہ دا کم کس ماتا پرشتی خی یا اللہ دی سرزما تعلق ختم شوین دا زپی جنمنا اور توی دا وری نپی جنم وی زماو دا غیر رشتہ دا اللہ دا رضا دا پارا نوا او دا کم بچ در تا اخود دی سرزمونگا رشتہ دا اللہ دا رضا دا پارا دیو جن حدیث کے راضی محبت دا چا دا پارا دا اللہ دا رضا دا پارا بغض و کینہ دا چا دا پارا دا اللہ دا رضا دا پارا نو گوری چھ کم انسان خو یو سڑے دے چھ اگر بغض نہ کئی حسد نہ کئی خو جانب مقابل ورسر کئی اب اخبر ذمواری بھی پورا کئی او بعض سڑے متکبر ہے ماتے عمر گری موبائل گل مولی سے زما کوئی عجیبہ عادت تے معلومایا وی زما د تر زامن دی رشتہ داران مم دی خود د خانم رشتے مو دی او یرا ز هغه ته سوزلی باقاعده ور سره ملو شما او هغه ما ته توجه نه راکې او ډیر تکبر پکې دی ما د مالدا سے تکبر نډک انسان سره بیا ته دا نورم ایمان نقصان کې ځکه چې ته بار بار ورزین هغه نزان ورکیږي دا کمال نه پرېږه د پتندر دی ولګي هغه به خاندل مولوی صاحب والله تو خپل خبره دراته وکړه او چې کله ما ځان سسکونو اله هغه تم پته ولګېدل ورنار چاته ویل چې ما دې نه معاف کړي نو باز سړی د زړه نه خیرن وي حسد کوي کینه کوي نو هغه ته دا پکار دي چې الله نه وېریږي حسد او کینه نه کوي دا کوم مسلمان چې ورسي نو باز خلک چې رمضان په اخیری شوانه ټول بخلې کیږي او حسد کوون به کسبه نه بخلې کی نو ګوري یاد ساتي یو حسد دی یو در سره څوک حسد کوي ستا په سره کې حسد نشته ستا بخنه بکیږي ان شاء الله چې دا چا پړه کې حسد دی داغه بخنه نه کیږي او تب ار چاته سره صفا ستر ساتي ان شاء الله موږ تاسو مسلمانانو دا مو عقیده ده نو الله جل جلاله موږ تاسو ته خپل دولت را نصیب کړي چې هغه څه شه دی ایمان دی د ایمان لاندې ژوند تیرول الله وی اعدت للذین آمنوا بالله ورسوله دا تیر کړه شوی د هغه چا د پاره دا جنت چې د هغه په الله باندې او پر رسولانو باندې ایمانی او الله فرمای ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء دا فضل دی الله وی زما د خوانه چاته چې وغواړو نو جنت د الله فضل دی دیدار د الله سره فضل دی نو دا جنتی به وی چې یا الله زما دومره لوی جنت دی ما ته خپل عمل معلوم دی ګوره په خپل عمل باندې به مغرور کیږو نه ګوره ښا په خپل عمل باندې به نه مغرور کیږو موږ څه شي دوه رکعات مونږ به زمونږ سوي یو کارت او دو کارت ختم به سوي زمونږ موږ ډېر کمزور یو او د الله نه به د الله په سغواړو په فضل دی علماء کې او عالم تر شوی مولانا تقی صاحب دامت برکاتهم اغه دا واقعا را نقل کړي او هغه د خپل شیخ نه را نقل کړي ډاکټر شیخ عبد الحی رحمت الله علینا وی هغه به دا واقعا ډیره بیانوله اسی دې خبره پوری خبر را خیر دی ذالک فضل الله خدای پاک ور انسان سره معامله کوي او ډیر د رحم معامله کوي هغه فرمایي چې وی زمونږ دی استاد به واقعا بیانوله او بار بار به بیانوله نو زمونږ سره کې سوچو دا خبره ذهن کې تاویدا را تاویدا چې دا شخص بسو کی چې یو عالم ډېر کتابونه لیکلي ډېر لوی عالم دی وګورئ تاسو طالبانو چې کله هغه وفات شنو چا خوب کې ولیدو چې الله در سره سم معامله وکړه نو هغه ورته ویل چې ما سره خو الله جل جلاله د بخنه معامله وکړه خو عجیبه معامله را سره
نو په دې ورځ باندې طلبا ټول متوجي شو. وای ډاکټر صاحب رحمت الله علیه ورته وی بچیانو تاسو به وای چې داسو دا امام غزالی رحمه الله دی. وفات شو چا خوب کې ولیدو امام غزالی رحمت الله علیه ته وی الله در سره سم معامله وکړه، کتابونه دې ډیرو، علم دې ډیر دی، الله ډیر لوی شان درکړي، د زرګونو علما او استاد الله قسم معامله ورته وی الله رب العالمین چې مان فرشتي را اولي کلمات مان تپوس کی دا عمل دی کړه ماول او یا الله دا می کړه دے تقریر دی کړه ماول یا الله تقریر می کړه تصنیف دی کړه ماول یا الہ العالمین تصنیف می کړه دے تدریس دی کڑے ماویل یا الہ العالمین تدریس می کڑے دے ورتوی جہادون دم کڑی دی صدقات مور کڑی آو خو اے زما بندہ تم پیو عمل باندی بخلے آغا عمل بدرت اخیما. امام غزالی و ماویل یا الہ العالمین کمیو عمل دے چستا وقت وی اے زما بندہ تا یوزلی قلم لاندی خطکو سیدی پیراو چتکڑا لکل پا سی باندی بکیدل ناگہانا مچر آگے ستاد قلم دا پاسا کی ناستو اے غزالی دغی وقتی تاثر سوکنو ما سے وازمانا تالان دی مشت اولی دلا بیاد دا سے اولی دل اے غزالی ستا پزر کی دا خبر رالچ یا الہ العالمین ستا مخلوق دے یا اللہ تا بدتا او بزما پدی قلم لکلی یا اللہ زب لکل نکم ستا در رضا پارمی یا اللہ دے قلم باندے ناس مجتٹیم ورکو ذالکا فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. قسم دے وی ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ وہ چڑھل چھ اللہ باز وقت کی دے انسان دمر عمل تا اگوری قبولی کی او دا پسک دا عزیزانو دا تعلق دا اللہ سر جوڑے دو کرے. قسم دے چھ نن زمان دا اللہ نا تعلق دمر لریو پوری تاثیر دنیا کے دا حالات گو رہی نوی نوی خبر راشو اللہ ذہن کار پریدی زہب باز وقت کی ویم چی یا اللہ دا سرنگا جون تپاتشو اللہ تخپوئی گے خدا زمانگا عفو فرمایا ذکر خلق کی دمر جرأت راغے دمر تکڑشو چی دا حد نسیوا منگا سکڑی دی عمل مدغا عمل دے قسم دے ٹول ریا ریا دا راوسم چی سکی کی دا باز خلق چی سوئی او سکی گورے قسم دے دا دنیا شہرت غرض دے